هلو لکه لالا سره اغستې دی یاره ولې چم کې د خلک هم تنګ دی په کلي کې هم تنګ دی دا دې څه کوي یاره ته جنګونه کوي او که نه یاره چې دا په ده څه چل شوی دی خو مخکې یاره داسې نه و د دې نه مخکې خو دې ټیک ټاک میاشتې شوه چې د دا لانجه شروع کړې ده اوس په کو سو کو خو به هله سو چې دی خو معلوم خوشي که نه دی خو مکمل روغ دی په ټول اډه کې ورپسې وګرځېدم نشته دی اوس داسې چل کوو که نه چې پټو کې ګورو کیدای شي به دې پټو کې ناست دي ته راځه تاسو پروت دی وې ته سور نور ته وګوره لکه چې ته مړ نه یې سړیه اجې سایډ ته یې کو ته راځه ته او ډوړک نه و یاره یقین وکړه ته وی خوځوه هلو یا الله خیر هیله نه راتاو شه د ډیوي لاندې تیاره وه تا خو لالا دی د لانجو د لاسه خو زه دې پټو ته رالم دلته مې یاره څوک نه پرېږدی لالا به دې کلي کې څه لانجې شروع کړي دي تشې جګړې د ګورې راغستې دي سړیه لانجې پرېږده دی چې دی سور ورته پروت دی نو دی روغ دی لالا ته روغ یې په تا څه چل شوی دی زه ښه ټیک ټاک یم خو روغ جوړ یم ستاسو ما سره څه کار شته که خوړینو هم کم دی ځای لکه دی خو ډارې خوړینول کوي خوړول پرېږده سپېږمو ته دې سړی خېږي یاره تاسو لا ولاړ یئ ځای کې نه یئ تاسو ته هم لاندې وځم راځه په عزت کې راځه کس خبره ګوره رښتیا وخه دا چې ته منشیات شروع کړي دي یقین وکړه ته له سیستم کو ښه ته راځه السلام علیکم وعلیکم سلام حاجي ستاسو څه خدمت وکړو زموږ لالا خو ته ښه پېژنې د منشیاتو د وجې ګډوډ شوی دی ما چې تاسو دې راولې مو علاج وله وکړئ ولې نه داسې خلکو پسې خو مونږ ګرځو تاسو صرف دلته راورسوئ نور دې تاسو بېغمه شئ بیا خو ټیک ده سبا کې خیر دی راولم ښه لړو ښه السلام علیکم نه ته چې لالا پسې روان یې نو لیا به تا سره دقه شانې لاړ شي ما ولې سیستم برابر کړی ته ګوره چې څنګه راولم نه یاره راځه تاسو دلته ما پسې رالی خیر خو دی لالا رالم دې لپاره چې یو دعوت دی نو چې دعوت دی نو زه څه چل وکړم لالا ته پکې خصوصي میلمه یې که نه 10 ورځې پروګرام دی او یو غوبل دی پکې ډېره مزه به وکړي دا څه وایې پوره ماحول دی پکې لړ به شم د سره او لالا رښتیا 10 ورځې به ګورې تېرو پوره ځان سره بیک راواله ټیک ته زما بیک خو تیار دی په سکندونو کې راته رالم دا دې واله بیک او زه یې چیزو ماشاءالله آفرین ماشاءالله سړی خو م راوستو راکه دا بیګ هلکه بلې راوستو انګا پټای رامکه یو منټ صبر وکړئ زه راځم هلو تاسو یو 2 کسه راشئ دا میلمه راغلی دی خپل ځای ته راورسوئ دا کوم مخلوق دی دی مې چاته بوځي دا ستا په شان مخلوق دی اوس به هیله سیټ شي ډېر خوږه کې مې را سره وکړل زه به دا روزم نه تاسو سره به زه خبرې کوم ښه